د کابل ولایت په سروبي ولسوالۍ کې د کرونا ناروغۍ له امله د مړو شویو کسانو په تړاو تر راپورونو وروسته اوس ځایي خلک ادعا کوي چې دې ولسوالۍ کې د مړو شویو شمېر 52 تنو ته لوړ شوی دی. د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په یاده ولسوالۍ کې د کرونا ویروس له امله په تیرو 2 ورځو کې 9 تنه نور وفات شوي، چې په دې سره دې ولسوالۍ کې د ټولو وفات شویو کسانو شمېر 52 تنو ته لوړ شوی دی. دوی وایي چې د شنبې په ورځ 6 تنه نور وفات شوي، چې ښځې او د زیات عمر لرونکي کسان پکې دي. نن متاسفانه د تاسو نه مخکې چې ما خبرې کول د سروبي خلکو سره ولس سره 6 کسه موږ نور کسان وفات شوي، سهار نه تر اوسه 6 جنازې شوي دي او پرون یو کس فوتي ولیدل چې هغه یو زنانه او نن تقریبا 4 نارینه او 2 زنانه هم فوتي لري. د یوازینی مشکل دا ده چې صحیح ده صحت عامې ټیم را لېږلی ده، خو کومه وینه چې دوی وړي د هغې نتیجه بیرته نن 5 ورځ ده چې وړې ده، بیرته تر اوسه پورې نتیجه موږ ته نه ده راغلې چې منفي او مثبت معلوم شي. دوی نتیجه فکر کوم چې ډېره ځنډۍ 15 ورځو کې راوړي، نو تر هغو څو دوی نتیجه راوړي دلته د موږ مریض په حق رسېدلی. د کابل د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د حکومت اقدامات په سروبي ولسوالۍ کې په نشت حساب دي او زیاتوي چې وړاندې شوي آمار او ارقام واقعیت نه لري. په ورته مهال د ولسي جرګې د کوچیانو استازي هم وایي چې په سروبي ولسوالۍ کې د کوچیانو په شمول اکثره کسان پر کووډ-19 ناروغۍ اخته شوي او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې خپل اقدامات په یاده ولسوالۍ کې چټک کړي. د مونږ کوچیان هم زه خبر شوم چې ډېر خلک متضرر شوي دي هلته کوچیان، او د کوچیانو ریاست سره هم زه په تماس کې یم. انشاءالله هغوی به هم خپله یو اقدام وکړي په دغه د مخنیوي د وایرس مخنیوي په باره کې. نو په دې وجه باندې صحت عامې وزارت باید د دې کې ډېر زیات جدیت وښیي. په ورته مهال د عامې روغتیا وزارت بیا په سروبي ولسوالۍ کې د دومره کسانو مړینه نه مني. مسؤلین وایي چې اوس مهال دوی په سروبي ولسوالۍ کې له هغو کورنیو نه د سمپلونو د اخیستو بهیر پیل کړی چې د کورنۍ غړي وفات شوي، څو روښانه شي چې یاد کسان د کرونا له امله وفات شوي که نورې مزمنې ناروغۍ لري. دې دپاره چې هملته د سمپلګري ټیم چې موږ ورته د سرویلانس ټیم ورته وایي یا د څارنې ټیم تقریبا څو ټیمه توظیف شوي چې د هغو کورنیو نه چې تلفات یې لیدلی یا څوک یې وفات شوي د هغوی نه سمپل ونیسي، که چیرته چې یا راځي نو بیا ورته توجه وشي. د کابل په سروبي کې د کرونا ویروس له امله د وفات شویو کسانو په تړاو څرګندونې داسې مهال دي چې د کووډ-19 ناروغۍ لپاره په ځانګړي شویو روغتونونو کې هم د تجهیزاتو او امکاناتو له نشتوالي شکایتونه شوي دي.